د مینې او بخښنې د ستر خالق په مبارک نوم ډېرو ښاغلو او اغلو سلام او ښې چارې. د کوزې پښتونخوا د سوات په سیمه کې چې د آبشارونو، سیندونو او هنرونو سیمه ده، هغه د سیمې د سویټزرلند په نوم باندې شهرت لري. سوات د نښترو، چینارونو او د هنرونو ټاټوبی دی. سوات هغه سیمه ده چې هلته هنرمندان، شاعران او ادیبان هلته ځالې اچولي دي او زموږ ژبې او زموږ هنر او زموږ ادب او فولکلوریک ادب ته ډېر څه بخیلي او ډېر سوغاتونه ورته راوړي دي. دوستانو، له نن څخه پوره 38 کاله وړاندې د سوات په سیمې کې په یوې زمیندارې کورنۍ کې یو ماشوم وزېږېد چې مور او پلار یې ورباندې د کرن خان نوم کېښود. دغه ماشوم چې لږ رابوتکی شو، مکتب ته لاړ او په خپلې سیمې کې تر 12م ټولګي پورې مکتب ولوست. بیا د کار او د کسب په خاطر باندې کراچۍ ته لاړ، خو څه موده بعد د هنر د موسیقي د هنر د هلته د رازونو، راګونو او د سازونو له هنر د زده کولو سره بیرته خپل کلي ته راغی. خو دا ځل ډېر تم نه شو. کوهاټۍ څپلۍ پښو کړلې، د همت کمربند یې تر شا وتړه او پېښور ته لاړ تر څو خپل پاتې تعلیم تکمیل کړي. هلته یې په 2021 کال کې د پېښور له پوهنتون څخه د پښتو د معاصر ادب او نظم د ژانرونو یا د اصنافو په رابطه تیسس ولیکه او د پی ایچ ډي ډاکټري هغه د ډاکټرا سند یې ترلاسه کړ. دوستانو، د ښاغلي ډاکټر کرن خان چې د اشعارو د نظم نوم یې ارمان دی، دا نه یوازې دی چې ښه سندرغاړی دی او په دې میدان کې تر نورو ډېر زیات ځلېدلی، بلکې ښه لیکوال او ښه ادیب او شاعر هم دی. او د تقریبا 18 کتابه لیکلي چې 15 چاپ شوي او پاتې د چاپ ته په لاره دي. زه ډېر خوشحاله یم چې زموږ د هنر دغه ځلېدلی ستوری نن دغه شهرت چې د په سوات کې دغه کوم د شهرت او دغه د هنر کومه څپه چې په سوات کې د پیل کړې وه، نن دغه څپه دلته د آرام سمندر غاړې ته د کالیفورنیا ایالت د سټاکټن ښار ته هم راورسېدله، تر څو دی دلته سبا نه بل سبا د شنبې په ورځ چې دا د 19 د اګست دی او دلته به د افغانستان د شمالي کالیفورنیا د کلتوري ټولنې او د زرګونو افغانانو لخوا دلته د غازی اعلی حضرت امان الله خان په مدبرانه قیادت باندې د خپلواکۍ د 115 کلیزې په مناسبت په دغه سترې غونډې کې به د نورو هنرمندانو ترڅنګ به دی په هغې کې د خپل هنر هغه ته نندارې ته وړاندې کوي. نو زه تاسو اجازه راکړئ چې ستاسو د ټولو په نمایندګۍ باندې او د ناستو دوستانو په نمایندګۍ زه ښاغلي ډاکټر کرن خان ارمان ته ستړي مشي وایم، هر کله راشي او په خیر راشي. وعلیکم السلام. ملکزی صاحب ستاسو مننه کومه، خوشحاله شوم، پوره معلومات هم ترلاسه کړي دي. سوات زما د پیدایش ځای دی او همدغه شانتې مزدورۍ هم کړي دي، کراچۍ ته هم تللي وو، موسیقي مې زده کړې ده. خو زه به لازمي وګڼم چې دغه موسیقي په کراچۍ کې چې ما زده کوله، نو د سرګم ګایډ میوزیکل اکیډمي په نوم باندې یو اداره وه او د هغې روحي روا چې و نو هغه پروفیسر اے آر انور صاحب او ډېر په ښه طریقې موږ ته د موسیقۍ دغه درسونه راکول. او د دې نه وروستو بیا زما دویم استاد چې و د نوخار محترم شیرجان استاد، دواړه استادان دې راته خدای پاک لري. نو د دیونه مې د موسیقۍ دغه ماته ګوډه زده کړه کړې ده او هغه ماته ګوډه زده کړه دومره ده چې نن دا دی زه د دې جوګی یم چې په امریکا کې ستاسو مخ ته ناست یم. دی وایي چې دا شعر د ډاکټر کرن خان ارمان دی، وایي چې نیمه کې ترې پاتې شوه سلګۍ شوله، نن بابا کس کوله د ابۍ کیسه، پلار مې رضا نه و، مور مې نه پوهېده، داسې وه زما د موسیقۍ کیسه. نو دا راته ووایه کرن خان چې دا خدای دې ستاسو مور او پلار زموږ د مشرانو سره وبخي، تا ته د کرن په ځای باندې کابلی وی، د دې وجه څه وه؟ ما خود په خپلو خبرو کې مونږ ذکر وکړو، زمونږ ښکته میشته پښتانه چې دي هغه د افغانستان د شاعرانو هنرمندان دا نښې مونږ عام پښتانه چې کله یو لکه زما مور او پلار به زه ووایم، دیو د افغانستان په اړه باندې ډېر معلومات نه لري
نو ټول افغانستان ته دیو کابل وای کنه چې څوک وایي چې زه افغانستان ته تللی وم نو دیو پې وایي ښه کابل ته تللی وي نو ما به دغه د کندهارۍ غاړې او دا به ما ډېرې اغوستلې په یو وخت کې هلن کې په دې باندې موږ وخت په وخت زورولی شوي هم یو نو یو 2 ځله چې زه به د کور ته لاړم نو ببو د خدای د خاورو سره وبخې موږ به مور ته ببو وي نو هغې به غږ را باندې کو چې کابلیا په خیر که نه نو بس هغه غږ هم خاورې شو او زه لا یم نو تلپاتې دې وي زمونږ پښتانه او افغانان او افغانستان. تاسو په یو کلمه کې راته ویل موسیقي ته څنګه تعریفوي؟ موسیقي څه شی دی؟ موسیقي خدا خو زیبا هنرونه دي که نه. موسیقي دا ما دپاره دومره لوی څیز دی. یو شعر راته د اباسین صاحب را یادېږي، هغه وایي چې محبت که مې زړګی پوس کړی نه وی خدای خبر چې زه به څومره بد مزاج وی. د موسیقي محبت دی او دا د انسان زړه نرمۍ پوست کوي. مونږ چې کله هارمونیې ته کینو په ځمکه کینو نو بیا مونږ دې ته نه ګورو چې څوک زورور دی او څوک څه دی. مونږ خپل هنر کوو او د دیو که د چا ښه خبرې که بده خبرې مونږ یې د دې د وجې نه چې مونږ ګینې بې غیرته یو، خو د دې د وجې چې زمونږ هنر مونږ ته دا اجازه نه راکوي چې مونږ د چا سره ونښلو یا د چا د کنځلو جواب په کنځلو ورکو. نو دا برداشت مینه محبت دی. د اټک نه چا خواته شي هغه خلک خپلو هنرمندانو ته چاته شاهنشاه غزل وي، چاته ملکه ترنم وي، خو چې له اټک نه دغه خړو اوبو نه را دې خوا شي بیا زمونږ خلک د خپلو هنرمندانو هغه قدر نه کوي چې څنګه مناسب دی او داسې څه شته چې کومه کلمه یا لفظ چې هغه تا ځوروي او تا کړی داسې چې باید داسې ونه ویل شي، داسې څه شته؟ داسې ډېر لفظونه دي که نه. یو خو به دغه سوال جواب کما چې دغه په ایشیا کې یا په هند کې او په پاکستان کې د اردو ژبه او د پنجابي ژبه د خلک د خپل هنرمند سره بې کچه مینه لري او که په ده کې حالن کې مونږ ولیدل چې نوموړي هنرمندان د شرابو په نشه کې راغلي دي، کنځل ویلې کړي دي، هغې خلکو پې خاورې اړولې دي. داسې یو ورځ نیمه وله هوا ورکړې ده داسې او بیا خبرې ختمې شوي دي. زمونږ هنرمند که چېرته پټ نسوار مو لګول نو مونږ یې بیا تر کوره ځغلو. لکه دا کم خلک چې مونږ ګوري هغه د مینې تر مخه مونږ پورې انخلي دیوال ته م لګوي که نه. حالن کې زمونږ سره په پښتو ژبه کې هغه اوازونه د استاد خیال محمد په شکل کې، د استاد شاولی په شکل کې، د استاد ناشناس په شکل کې، داسې د هغونه چې بیا را دې خوا شي استاد احمد ګل، دا څلور پیلرې زموږ سره لا ژوندی دي. زه دا یو غټ خواهش هم لرم چې استاد خیال محمد او استاد شاولی، استاد ناشناس او استاد احمد ګل دا څلور پیلرې دا چېرته یو داسې پښتون وی چې دا څلور یې راغونډ کړلې او د دوی په اعزاز کې یو ژوندی ماښام وکړه او دوی یې وقدرولې ونازولې. خو مونږ دې خبرو ته فکر هم نه کوو او هغه خلک چې د یو عام کس د خولې نه هم ووایي چې شاهنشاه غزل او شاهنشاه یا ملکه ترنم که نه، نو بس هغه بیا نورو خلکو دپاره یو سبق شي. او مونږ کې دا مسله ده که مونږ وویلې چې یاره لکه بلبل افغان یا د لکه باچاجي ته ډېر مونږ د مینې نه وایو، د هنر باچا که نه او د سرونو باچا، نو لاندې به زمونږ خپل پښتون په دغه ښکلې پښتو ژبه داسې بده کلمې وکاروي چې هغه هنرمند هم خفه شي، هغه چا چې لیکلي د په ویاړ کې هغه هم ماته شي چې ښه ګوره پښتو ژبه چې ده مونږ وایو ژبه مور ده. په دغه مور کې چې مونږ دا ژبه چې زمونږ مور ده په دغه ژبه باندې چې مونږ چاته کنځلې لیکو، ښه که یو سړي د چا هنر نه دی خوښ او معلومات هم ورته نشته نو غلی تیر شه پاتې شه، ولې کنځل کوې؟ ولې د دې سړي به ګوره ما اوس هم د هلکانو ته خبره کوله چې د هر بچي دپاره خپل پلار اتلي، نو دا هنرمند به د چا پلار وي، د چا به ورور وي، د چا به زوی، که هغې اوس تاسو دا لفظونه وګوري او یا دا هنرمند ولګي. ما خو نه لیده چې کوم هنرمند د سیاست مدار یا د بل چا کاروباري کس لاندې کنځلې ولیکلې او هغه هم نه یې پېژنم او نه یې ایژنم او د مور خور نه کومه کنځله مونږ نه کوو، نو دا بده ده، دا بده ده. ستا دغه سندریز هنر د شهرت کال چې څومره چې ما ستا باره کې معلومات کتل هغه 2009 کال دی او د مازیګر په نوم تا کوم البم جوړ کړی و. که په یو ټکي کې راته ووایې چې د هغې ورځې نه اوس دا د 2024 کال اګست 15 دی نن،
په دې مدت کې موده چې دا تېره شوله مجموعاً به تا څومره سندرې ټولې ریکارډ کړي او ویلې وي؟ ملکزی صاحب زما ټولې سندرې چې ما راغونډې کې په دغه 1500 کلونو کې ما 3.5 سندرې ویلي که نه. هغه چې بیا دغه د ماښامونو لړۍ شي، بیا پکې مونږ د اردو یو البم کړی و، دا ټولې چې راټولې کې 3.5 به وي. حالان کې داسې هنرمندان اوس هم شته چې هغه د ورځې 300 سندرې وایي، خو مونږ ډېر په قلاره او په ارامه باندې لګیا یو کار کوو، معیار طرف ته زیات مایل یو، د مقدار کوشش نه. یو خبره به بله واضحه کړم، مخکې به داسې و چې کال کې به زمونږ 2 البمې راتلې، یو وړوکی اخترله یو لوی اخترله. نو په یو البم کې به 12 سندرې وي او په کال کې چې 2 البمونه شي نو 4 شوې. اوس مونږ په میاشت کې 2 سندرې خپرو. نو ځینې خلک وایي چې دا هنر د ډېر زیات نه که، نو هم په هغه حساب روان یو. په کال کې اوس هم مونږ په میاشت کې 2 سندرې، چونکې هغه د 61 د البم هغه دور ختم شو. خو په هغه البم کې به داسې و چې 2 سندرې به پکې ډېرې ګل شوې، نورې به پاتې شوې، نو هغه ګل به خلکو یاد کړي. اوس چې کومه سندره د دیو خوښه نشي نو بس دیو بیا وایي چې دا خو تا هنر کمزوری کو، دا خو تا شعر کمزوری کو. نو هنر یوازې د کلاسیک خلکو دپاره نه کیږي. هنر کې به ته غریبه طبقه هم په ذهن کې نیسي، بې تعلیمه به هم نیسي، هغې له به ټپې کوي، چاله به چاربیتې وایي، چاله به چې د دې ټولو هغه د هنر تنده خړوب. ته له ښځینه سندر غاړو سره شریک سندر نه وایي که څنګه چل دی؟ نه ملکزی صاحب ډېرې کمې سندرې خو زما د ښځینه اوس ما د سره شته نه، بیخي شته نه ورسره کمې. اوس خو داسې نه چې اوس یو ملګری وایي چې کمې چې راشه به سر چې که وګوره. اوس به چا زما او د بلې ښځې اواز مکس کړی یو سندره به جوړه کړې چې دا یې بله. نه داسې نه ده، زه دې ته په بد نظر نه ګورم، نو خپل ما ته ښکاري چې زه پښتون هنر کوم او د اردو سندرې هم وایم، خو د اردو سندرو هغه هغې به دواړه ځان له بیا پوره مرکه کوو هغه او شارټ وایم. د اردو سندرې ځکه وایم چې مونږ چې کله د ادبیات لوستل، زما چونکې پی ایچ ډي په ماډرن جانرا کې ده، جدید اصنافو کې ده، نو زمونږ د پښتو د اصنافو نه علاوه چونکې زما جدید اصناف دي، په دې کې هایکو ده، لیمریټ دی، ټریولټ دی، ټپاییزه ده، هایکیزه ده، نظم دی. نو چې څومره هم ګوره نو وایي د فارسی نه د اردو په لار پښتو ته راغلی، د عربي نه د اردو په لار پښتو ته راغلی، د انګلیسي نه د فرانسي نه د جرمني نه د چینایي نه د اردو په لار پښتو ته راغلی. نو د دې اردو خو په پښتو ادب باندې ډېر لوی احسانات دي چې هلته راغلی. مونږ چونکې زمونږ لیکوالان په اردو پوهېدل، هغه شانتي کړی، زمونږ ادب پې غوره شوی دی. نو ولې ژبې مونږ د سرحدونو په دغه باندې ون منظومه یې ورته پکړی چې زما پښتو زما سرمن ده، دا نورې ژبې د لباس په شانتي دي، دا به خلک بدلی را بدلی کړي. ما خپل په دې کتاب کې چې دا دوستانو دا زما کتاب دی د تصوف مبارک ما لیکلی او ما پوره په قوالي باندې دلته څه لنډ تحقیق هم کړی دی. د قوالي تاریخ تقریبا 9 پیړیو ته رسیږي چې ناصر خسروي دهلوي د نظام الدین اولیاء په لنګر کې به و، هغې یو نوی رنګ او سبک ایجاد کړ او دغه سلسله را روانه. خو یو دغه پښتنو سندرغاړو یا هنرمندانو نه چې هڅه یې کړې ده چې پښتو کې هم د قوالي نوي دغه اصناف رایج کړي او عامې کړي. تا هم هڅه کړې ده، ته په دې خپلې هڅې کې څومره کامیابې یا فکر کوې چې خنډونه شته او مشکلات دي هغه څنګه چې لازمه ده هغسې پښتو قوالي هغومره مینهوال یا علاقمندان نه لري؟ څه فکر کوې؟ ملکزی صاحب داسې ده چې د پښتو قوالي ته به وروستو راځم، اول به د قوالي د ایشیا خبره وکړم. د خسرو صاحب د قوالي دغه جانره چې وه او بیا چې مونږ څومره اورو په هندوستان کې، هلته کې د قوالي به د دې دپاره کېدله چې خلک راشي او په دې کې د دین درس ورکړی شي. نو خلک به چونکې ماحول ته راغونډېده، ساز ته به راغونډېده، نو دوی به ورته موسیقي کوله. نو په هغې باندې یو لوی خلک د اسلام طرف ته راغلي وو، چونکې د تصوف دا د اسلام نه مخکې هم تصوف خو د قبل مسیح نه د ارسطو او د سقراط دلی هلته نه شروع دی. نو
مونږ که تصوف تړو یا حمزه بابا چې د تصوف اته مقامات ټاکلي دي ویلي دي بیان کړي دي وحدت الشهود دا ټول چې هغه بیان کړي دي نو دې کې زه یوه خبره کوم چې اسلامي تصوف یو تصوف دی یو اسلامي تصوف دی نو اسلامي تصوف کې بیا رحمان بابا د هغه اشعار د حمزه بابا د خوشحال بابا په اشعارو کې که نه دا خو مونږ د خوشحال بابا رومانوي یا داسې د توري او د ننګیالي او دغه نه خبر یو خو د خوشحال بابا د اتم نهم دغه بابونه چې وګورئ هغه چې د دین کم نظمونه لیکلي دي د دین په حواله د کسوف او د خسوف د منځونو په حواله د زکات په حواله چې یاره ماشوم د لوی شي هغه په شعرونو کې بیان کړي دي کنه زه د خپل لیدونکو د تاسو په وساتت باندې دا مهم چې د خوشحال بابا کلام که تاسو نیمو ګورئ او بیا وایي چې و دا خو پکې ډېرې لفظونه ټول لغړي دې ته ځینې خلک جامې اغوندي او ځینې نه اغوندي لکه که تاسو ما ته ووایئ چې السلام علیکم په خیر راغلی تاسو څنګه یې زه به یم وعلیکم سلام زه ښه یم او که ته ما ته څنګه یې زه یم ښه یم نو دا بیا نیغ شو بیا ځینې لفظونه داسې دي چې هغې سره بیخي کالي نه وي نو کله کله خوشحال داسې لیکل کړي دي په خپل شعر کې خو وضاحتونه هم کړي مونږ ته لنډ راواخلو مطلب یو بیت ته هغه راواخلو چې په هغې کې بیخي دغه سپینه خبره خوشحال بابا پوره ولوله او هر چاته وایم چې خوشحال بابا چې پوره ولوستی شي هغه چې د دین اسلام دپاره کم اشعار نظمونه لیکلي دي زما په خیال چې بل یو شاعر نه دی کړي راغله د قوالي خبره نو په ایشیا کې د قوالي د صابري برادران شو نصرت فتح علي خان صاحب شو میادات قوال صاحب شو ډېر لوی لوی نمونه علي محمد تاجي صاحب شو دوی ډېرې ښې قوالیانې کړي دي په پښتو کې د قوالي زمونږ سره د ارواخا د رفیق شینواري دا جالبه د حمزه بابا قوالیانې کړې وې او په ضمن کې ورسره بیا استاد خیال محمد صاحب په شاګردانو کې او همناماو کې اوازونو کې بیا پته لګي څوک چې د اواز په کلچر کار کوي نو بیا پوهېږي چې ګلزار عالم صاحب هم شاته لګیا دی رفیق شینواري سره خیال محمد استاد هم دی انور خیال صاحب هم دی نو دغه خلکو د دغه شینواري صاحب نه لاسنیوه کړې ده او شینواري صاحب د پښتو د میوزیک او بیا دغه قواله یو لوی نوم او هغه یو ویډیو په دغه انټرنیټ کې هم شته چې حمزه بابا ورته ناست دی په غوږ کې هغه اورېدونکی دغه لګولی د اله او دې قوالیانې کې که د هر چا یې ته خو ستایم زه او ځکه دې ستایم چې ستایم زه دا خو بیخي د پښتنو په رګونو کې ننوتي دي بیا د دې نه وروستو ګلزار عالم صاحب هم د رحمان بابا کلامونه د قوالۍ په شکل کې ویلي دي باچاجي د یاد په خیري زما روحاني استاد دی هارون باچا صاحب هغه هم د رحمان بابا کلامونه ویلي دي او که نه بیا چې زه راغلی یم نو ما ته په دغه میدان کې تشه ښکاره شوې وه بیا ما بیخي د دې موسیقۍ د استادانو سره د دې ټولو د کور ودانې چې څومره استادان دي چې دغه جان راته مونږ ضرورت لرو بیا پې مونږ بیخي د سره کار کړی دی او قوالیانې ما وکړلې د رحمان بابا مې ویلي دي نور څه کلامونه مې د قوالۍ په شکل کې ویلي چې هغه لفظونه د تصوف سره سمون خوري نو هغه خلکو خوښې کړي دي او د قوالۍ خپل علاقمند دي مونږ چې چېرته هم محفل کوو ډېر خلک راغلي وي یو قوالي خو راته وکړه نو د دې د علاقمندان نه ختمېږي او زه پرې ډېر خوشحاله یم ځکه بیا ما دا هوډ کړی دا تقریبا اووم اتم نهم کال دی چې زه به کال کې یوه قوالي وایم نو هغه د روژې نه مخکې مونږ وکړو بیا د روژه کې چونکې سندرې مونږ نه خپرو نو یوه قوالي خپره ما چې څومره نیمګړی ریسرچ هم کړی دی همدا دی وایي چې کله چې د قوالي غږول کېږي یا ویل کېږي نو دغه د عرفان او د تصوف خلک دوی هرې خوا ته د یعقوب د اوښکو احساس کوي او د یوسف د هغه په وینو د لړلي کمیس هغه داستان یې سترګو ته ودرېږي نو د بالکل همداسې ده ته ماشاءالله ډېر شهرت لري دومره تعلیم دې کړی دی 3.5 میلیونه نه زیات خلک په فیسبوک کې در سره دي او د څه کم 2 میلیونه په یوټیوب کې دي 1 لک تا سره په پخواني ټویټر یا اوسني ایکس کې در سره دا بلا خلک دي دا شهره دا دومره تعلیم پی ایچ ډي کله د داسې زړه کې راځي چې هلکه راځه دا موسیقي او شهرت خو شو د سیاست کې مې یو قدم ووهه کله داسې احساس کړی دی چې سیاست ور مخه کې دا مې اخرنۍ پوښتنه ده سیاست باندې خو نه پوهېږم په 2 څیزونو نه پوهېږم په کرکټ نه پوهېږم
په سیاست نه پوهېږم او د کرکټ د اتلان مې خوښ دي پښتانه که هغه پښتانه چې هر چېرته زما خوښېږي او په سیاست بیخي نه پوهېږم که نه الان کې زما یو شعر و چې خدای دغسې ودان ساته حجره ژوندی ساته یاران ساته او دا اوسنی سیاست نه یادوم خو عقیده په باچا خان ساته نو دغه دا مې لوستی دی باچا خان مې خوښ شخصیت دی په پښتنو کې بیا چې په باچا خان چا لیکنې کړي دي شعر یې زما خوښ دی زه په ډاډ سره وایم چې زما د ادب او د هنر استادان د هنر کمې د کوزې پښتونخوا دي نو د ادب مې د برې او د کوزې پښتونخوا دواړه که صدانش ګلدادا نه وي که ډاکټر اسرار اتل نه وي که ممتاز اورکزی نه وي که ساحل صاحب نه وي که شاه سعود صاحب نه وي که اقبال شاکر عثمان علي عثمان او حنیف قیس او زمونږ چې څومره عطا الله جان صاحب نه وي ارواښاد حبیب الله خان بیتاب نه وي زما د موسیقۍ د لارې ملګري عثمان الاسیار صاحب نه وي حمدالله ارباب نه وي دا د زیبا هنرونو ملګري چې زمونږ دي دغه شانتې زمونږ د بره چې زمونږ لوی لوی استادان دي عبدالحی صاحب نه وي زمونږ ډېر لوی لوی الفت صاحب نه وي خادم صاحب نه وي داود ربزی داود وفا دغه لوی استادان غضنفر صاحب ښه موږ به د دیو دا لیکونه څنګه لوستل نو د دغه ټولو نه موږ زده کړې کړي دي اوس کله کله زمونږ اختلاف راځي نو اختلاف نه د موږ باید هغه د یو بل د اصلاح کوشش وکړو او ما ته که یو سړی وایي ما ته ملګري داسې میلاو شوي چې ته مغرور یې نو زه ورته یم زه خو په تا مغرور یم که نه نو که زه هغه د پښتو یوه ټپه ده چې که ناز کوم را سره ښایي یو ښایسته یم بل د لویه کوره یم نو که زه که یو ټایم کې ما وکړو مغرور توب مثال تا یو کس ته ولګېدو تاسو ته ولګېدو خو زه یې په تا کوم که نه ته را سره یې که نه خو زما عقیده دا ده او دا یو قول ما ټرانسلیټ کړی دی ژباړلی مې دی چې کله پورې ته دا فکر کې چې خلک زما سره دي نو ته د دنیا یو جنگ ګټلی شي خو که تا دا هوډ وکړو چې زه د دې خلکو سره یم نو ته به د دنیا یو جنگ هم نه بایلې نو زه دا فکر کوم چې دا خلک خو زما سره دي خو زه هم د دیو سره یم ځکه زه د دیو نه یم دا ژبه زما مور ده په دې ژبه کې به مونږ کنزل نه کوو یو بل له به لاره ورکوو سپیس چې ورته وایي که نه او د یو بل مشکلات به درک کوو څوک به په چا باندې څه نوم دي څوک به څه نوم دي تاسو وختي تپوس وکړو چې په کومو نومونو خفه کېږي زه په دې هم خفه کېږم چې یو پښتون بل ته وایي ته ګل مرجان یې بل ته وایي ته ګل خان یې بل ته وایي ته دالخور یې بل ته وایي ته دای که نه د دې څیزونو نه وځئ یو پوښتنه تاسو وختي بله کړې وه ما ته یاده ده چې زمونږ هنرمندان چې کله آخري عمر ته راورسي نو هغې بیا داسې د کمسپرۍ او د بېوسۍ او که نه زه به بیا هم ویم کړېږي او دغه شانتي بیا هغه ټول خلک وایي دغه دي که نه ګوره دیو دا کول مونږ کې مسله دا ده چې مونږ مذهب او هنر ګډ کو فیشن کلتور او هنر او مذهب ګډ کو که نه نو دا تر یو حده پورې ګډولی شو خو بیخي که مونږ یې داسې د یو بل سره ګډو نو امریکا او پېښور ته څنګه ګډی دا خو جدا جدا نومونه دي که نه څنګه چې په نومونو کې فرق دی داسې په دې کارونو کې فرق دی ای به یو زیبا هنرونه به وي خو لکه مذهب خو د ټولو نه بره دی نو په مذهب کې ولې یو سړی ته راګیرې چې تا دا مذهب دا وایي چې څوک په مذهب پوهېږي هغه دا خبرې نه کوي خو دا چې څوک نه پوهېږي او هغې وله بد رنګ ورکوي پلانی کافر شو پلانی داسې کو پلانی دا وکړو نو د دغې څیزونو نه لږه ډډه کول پکار چې پوره پوهه دې نه هغې بحث ته لاس او خوله ما اچوه ما ته اکثر خلک وایي اوس ته د یوټوب سندرې وایي نو چا ته ووایم البم خو خرڅېږي نه اوس شخصي لاړ شم یو کس ته سندره شروع کړم خو دغه د یوټوب نړۍ ده په امریکا کې هم خلک ګوري په اروپا کې هم خلک ګوري په اسیا کې هم خلک ګوري نو که یو سړی انټرنیټ پورې خپل هنر راورسي او د وخېږي او بل یو تکړه سړی دی چې هغه هېڅ دغه په هنر کې کار نه لري خو دا کولی شي چې د ده دا کانټینټ یا د ده دا سودا پټه کړي او په ده کلیم وکړي او یوټوب ته دا ووایي یوټوب خو چونکې اداره ده که نه یو سیسټم دی هغه ته دا ووایي چې دا هنرمند غل دی او زه صحیح سړی یم او د دغه هنرمند نه په لوی لاس د ده هنرمند هنر راوتروړي هغه دغه
लाख روپۍ 2 لک روپۍ لګېدلې هغه لاړې هغه بله هڅه وکړي هغه لاړې هغه یو چینل روغ کړی دی هغه ته لاړو نو دې ته وایي ډیجیټل ټیرریزم دا ډیجیټل ټیرریزم چې روان دی دا د جدیده دهشتګردي چې ورته موږ وایو د بل حق وهل نو چې موږ د خپل یو هنرمن حق وهو نو دی به بېوزله نه پاتې کېږي نو د کمو خلکو چې هنرونه مړه شي نو د هغو ژبه مري ځکه زمونږ په مخ کې ده د هندکو د ژبې سره دا قصه روانه ده د توروالي یوه ژبه د هغې سره دا قصه روانه ده شینایي ژبه سره دا قصه روانه ده پیشایي ژبې سره دا قصه هنرونه پکې کم کېږي که نه رو کېږي دغه شانتې زمونږ په سوات کې کوستاني ژبې سره دا روانه ده د ګوجري ژبې سره دا روانه ده نو په کمو ژبو کې چې فلم آرټ ډراما لیکل کتاب هنر کالم اخبار ډایلاګ دا چې نه کېږي هغه ژبې ورکېږي د منځه وځي نو خدای دې نه کړي چې زموږ ژبه ورکه شي خو دغه د یو هنرمند د تشویقولو دپاره دا ډېرې لازمي دی چې د هغه موږ سپورټ کړو قدرمنو دوستانو زه پوهېږم چې تاسو به د ښاغلي ډاکټر کرن خان آرمان په خبرو کې په دې مرکه کې ډېر داسې څه اورېدلي چې ستاسو دپاره به لومړی ځل وي خو دا به انشاءالله چې اخرنی به نه وي کور مو آباد او کور مو له پتاسو او له غنمو ډک مننه